السلام علیکم. که زه تاسو ته ووایم چې ستاسو په کچن کې موجود صرف 2 مسالې د هغې په استعمال ستاسو شوګر کنټرول کیدی شي، ستاسو نزله، زکام، ټوخی ختمیږي، ستاسو مردانه طاقت سیوا کیږي، ستاسو هاضمه ورسره صحیح کیږي او ستاسو موټاپا او وزن ورسره کمیدلی شي. نو تاسو به یقین وکئ نن جوړوم تاسو لپاره یوه هربل قهوه کوم چې د لونګ او دارچیني نه جوړیږي. دا ډېره زیاته طاقتوره او پاورفل نسخه ده. دې قهوه کې 2 اجزا شامل دي، یو لونګ دی او یو دارچینی ده. دا دواړه اجزا عام په کچن کې موجود دي، د هر چا په کور کې که چېرې تاسو کچن کې موجود وي نو بازار نه اخیستی شي او ډېر ارزان میلاویږي. د لونګ او دارچیني د هربل قهوه چې کوم ده دا د صدیو نه روایتي طب چې کوم دی، کوم طب یوناني دی، په دې کې استعمالیږي او په دې کې موجود قدرتي اجزا د جسم دپاره ډېر زیاتې فایدې لري. ګورئ په اول نمبر باندې یو خو چې کوم خلکو ته زکام، ټوخی وي، نزله وي ورته، نو هغې دپاره د لونګ او دارچیني قهوه ډېره مفید ده. ګوره په لونګ کې انټي بیکټیریل، انټي وایرل خصوصیات دي، کوم چې د مرۍ خوږېدل یعنې تھروټ انفیکشن کې ډېر ښه کار کوي، ټوخی چې هغه ودروي او آرام ورکوي په زکام حالت کې. دا د یو فایده شوله. دویم د لونګ او دارچیني د استعمال فایده هاضمه ښه کوي. د چا نظام هاضمه خراب وي، هاضمې نه راځي، نو دا چې کله دا تاسو څښئ د لونګ دارچیني قهوه نو ګیس به مو ختمیږي، بدهضمي، د خېټې درد او چې تاسو ډوډۍ وخورئ ورپسې را قهوه څښئ نو هاضمه مو انشاءالله راځي. دغسې په دریم نمبر چې دې کومه ښه فایده ده هغه د شوګر کنټرول کول دي. کوم د شوګر مریضان وي هغې چې دا قهوه څکي نو انشاءالله تر ډېر حده به شوګر کنټرول کوي. څلورم نمبر باندې دا فایده ده چې دا سوزش ختموي. په بدن کې چې پړسوب وي، انفلمیشن وي، هغه ختموي. جوړونو دردونو کې، بدن په دردونو کې دا ډېر زیات مفید ګڼلی کېږي. پنځم نمبر باندې چې کوم خلکو په بدن چربي ډېره زیاته وي، په خېټه ډېره چربي وي، موټاپی ورته، وزن ډېر زیات سیوی، نو چې هغې د دې قهوه استعمالي ورسره خپل چې کوم پرهیز دی هغه هم کوي او دا قهوه استعمالوي نو انشاءالله ډېر زر به هغه چربي ویلې شي، بدن نه به هغه موټاپه ختمه شي. او تاسو ته پته ده چې موټاپه ختمه شي نو انسان صحتمند کېږي. موټاپه بیماري ده. شپږم نمبر باندې هغه نارینه چې هغې مردانه کمزورۍ ښکار دي نو د مردانه طاقت دپاره هم دا ډېر زیات بیسټ رول ادا کوي، ډېر زیات مفید ګڼلی کېږي. د لونګ او دارچیني قهوه، لونګ هسې هم چې تاسو استعمالوئ، په دې ما ویډیو جوړه کړې ده، لینک زه په ډسکرپشن کې شیر کوم، د لونګ باره کې هغه هم تاسو وګورئ. لونګ تاسو خالص استعمالوئ نو هم به ډېر زیات مفید دی د مردانه کمزورۍ دپاره. خو چې دارچینۍ سره شامل کړئ، قهوه استعمالوئ نو یو خو دا توانایي سیوا کوي، انرژي ورکوي بدن له، طاقت ورکوي او مردانه طاقت هم ورکوي. بل دا ذهني دباو، ټینشن ډپریشن کې دا ډېر ښه کار کوي. کم خلک ټینشن ډپریشن ښکار وي، ذهني کار ډېر زیات کوي، مازغې ډېر زیات ستړي کېږي، دفتري کارونه کوي یا حساب کتاب کارونه ډېر کوي یا سوچونه کوي څوک، نو هغې دپاره هم د دې قهوې 1 کپ 2 کپ استعمال ډېر بهترین دی. بل دې کې داسې قدرتي اجزا دي چې څوک دا روزانه استعمالوي نو قوت مدافعت چې کوم امیونټي سیسټم دی هغه ډېر زیات مضبوط وي، نو بدن باندې بیماریان نه راځي. که بیماري رام شي نو ډېر زر د بدن نه وځي. تاسو به کتلي ډېر خلکو کې بیماري راشي نو بیا معمولي زکام راشي ډېرې ورځې وي نه ختمیږي. ولې؟ امیونټي سیسټم، قوت مدافعت چې کوم د بیمارو خلاف یو طاقت دی کمزوری وي، نو هغه په دې قدرتي خوراکونو او په دې قدرتي قهوو باندې هغه مضبوطیږي. نو دا قهوه هم په هغې کې یو ده چې تاسو استعمالوئ نو قوت مدافعت به مو ډېر زیات مضبوط وي، بیماري به انشاءالله د الله په فضل باندې په تاسو نه راځي. که راځي نو زر به بدن نه وځي که خیر. دا خو د لونګ او دارچینۍ د قهوې فایدې شولې. اوس راځو چې دې جوړېدو څه طریقه ده او څومره استعمال پکار دی او څه احتیاط پکار دی. کم از کم 1.5 ګلاس اوبه به تاسو واچوئ. دې کې به تاسو 2 دانې لونګ واچوئ. 2 دانې لونګ کافي دي. ورپسې به 1 ټوکړه دارچیني واچوئ. کم از کم دا 15 منټه او سیوا نه سیوا 10 منټه دا به تاسو خوټ کوئ. دا قهوه 10 منټه په اور باندې پرته وي او دا به وخوټ کېږي. نو چې کله دا وخوټ کېږي نو دا به ستاسو قهوه تیاره شي. دا به تاسو راکوزه کوئ او چڼ به کوئ. په دې کې به تاسو چیني نه اچوئ. دې کې به تاسو حسب ضرورت که تاسو سره موجود وي او ستاسو خوښ وي، پکار ده چې ستاسو خوښي شاته او که خالصه ته میلاو شي، کوم چې ډېره ګرانه خبره ده، نو دې کې به 1 چمچ شات تاسو واچوئ. دا به ډېر بهترین کمبینیشن جوړ شي. استعمال داسې ده چې په ورځ کې تاسو 1 یا 2 کپه قهوه تاسو دا څښلی شئ. د دې نه مقدار سیوا کول نه دي پکار. 1 کپ یا 2 په یخنۍ موسم کې 2 کپه څښئ او ګرمي موسم کې 1 کپ کافي دی. په دې کې څو احتیاطه پکار دي چې کوم زنانه حامله دي، امیدواره دي، هغه دې نه څښي.
یا د پسکلو کې احتیاط کوي، کم مقدار کې وسکي. شوګر مریضان دي هم ډیر زیات مقدار کې نسکي. د های بی پی مریضان دي هم ډیر زیات مقدار کې نسکي. دا مریضان دي روزانه استعمال نه کوي، کله کله دي د قهوې استعمال کوي، نو فایده به ته ملاويږي ان شاء الله. بل د الرجی مریضان دي هم پکې احتیاط کوي، هغه یې ډیر مقدار کې نسکي. دا د احتیاط دي. باقی دې سموزر اثرات نشته او دا فائدې چې کوم ما ذکر کړی دا فائدې دي. امید دی ملګرو دا ویډیو به تاسو ته ډیره فائدہ درکړي. دغه سي مستند معلوماتو باندې تاسو ویډیوز کتل غواړئ، زموږ چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې ایته هم فائدہ ورسي. زموږ دعا ده الله پاک دې ټول بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. الله دې د ټولو مسلې په خپل قدرت حل کړي. آمین. الله حافظ.